محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې ده او ډېره د برکت او د عظمت میاشته ده. الله تعالی زموږ او ستاسو ډېره لویه نیکبختي ګرځولې ده چې الله تعالی په خیر او عافیت موږ در دې پورې ورسول او دا یې در موږه پورې را ورسوله. ځکه دا د انسانانو د مغفرت، دا د انسانانو د بخښنې او دا د انسانانو د عبادت میاشته ده. خو زه د ټولو څه مخکې تاسو ته یوه خبره کوم، هغه ډېره د ګټې خبره ده چې کم وخت تاسو د محفل راځئ یا موږ او تاسو د محفل کې یو ساتکۍ سره کښېنو، نو تاسو په دې نیت باندې راځئ چې دلته به موږ یو خبره زده کړو، د دین مسله به زده کړو، د قرآن فیصله به زده کړو، د پیغمبر علیه السلام د حدیث د وینا خلاصه به زده کړو. د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې کله یو سړی د دین په طلب باندې ځي او هغې چې د دین د طلب په خاطر څومره قدمونه اخلي، الله تعالی وده ته پر دې هر قدم باندې د یو کال عبادت ثواب ورکوي. او بیا چې دی په کوم مجلس کې کښېني په هغې کې چې څومره خبرې زده کوي، پر دې هره خبره باندې الله تعالی د یو کال عبادت ثواب ورکوي. او بیا چې کله دی واپس د دې مجلس څخه ولاړېږي، ډېر ځله دی په داسې حالت کې ولاړېږي چې الله تعالی دی د ګناهونو څخه صفا کړی. نو زه دا درته وایم چې کله تاسو راځئ دې مجلس ته، صرف د زده کړې په نیت باندې، د دین د خبرې د اورېدلو په نیت باندې او په زړه کې د طلب جذبه پیدا کول، د طلب او د طالبۍ په جذبه باندې راتلل، ځکه دغه راتګ بیا ډېر د برکت راتګي. او چې کله سړی دلته کښېني دا ناسته بیا ډېره د برکت ناست دی. او بیا چې سړی کله ولاړېږي، ډېر ځله د الله تعالی د طرفه د انسان د مغفرت فیصلې کېږي. خو صرف د دې شاوخوا خلکو څخه دی لږ راوز کېږي، په دې ناسته کې لږ، په دې راز کېدو کې لږ برکت یې چې لږ مخته راسئ، په دې کې ډېر لوی برکت سره راځي. الله تعالی قرآن کریم کې د روژې متعلق څه فرمایي؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے مومنانو، الله تعالی پر تاسو باندې روژې فرض کړي دي، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه ستاسو پر مخکینی قومو هم روژې فرض وي. 11 میاشتې تېرې سوې، 12مه میاشت الله تعالی د روژې راوستله او پر دې انسانانو الله تعالی روژه فرض کا. د روژې څه د الله تعالی مقصد څه دی؟ په روژه فرض کولو کې د الله تعالی غرض څه ولو؟ الله تعالی قرآن کریم کې د دې روژې غرض بیانوي، لعلکم تتقون. روژه په دې خاطر باندې راله چې په تاسو کې تقوا پیدا سي، په تاسو کې پرهیزګاري پیدا سي، او په تاسو کې د نفس صفایي پیدا سي، او تاسو په ښه طریقه د الله تعالی عبادت ته متوجه سئ. او په دې میاشته کې تاسو د الله تعالی د عبادت سره ډېر تعلق وساتئ. روژه د دې دپاره راغلې ده. نو روژه عام طور د عبادت میاشته ده، د الله د قرب او د نزدېکت میاشته ده. روژه دا په دنیا کې د نیکو اعمالو دی کې یو سیزن دی. تاسو په دنیا کې لیدلی ډېر خلک تجارتونه کوي. هغه د تجارت خلک په کال کې د خپل تجارت لپاره یو سیزن لري. د هغې دا عقیده ده که په دې سیزن کې ما محنت وکړې نو بیا ټوله کال پر ما په هوسایي کې دی، او که سیزن زما څه ضایع سلو بیا خو ټوله کال زه د ستړیا سره مخامخ یم، بیا به زه قرضدار یم، بیا به زه ستړی یم، بیا به زه بیکاره یم. نو هغه سړی په دې خپل سیزن کې ډېر زیات محنت کوي. تاسو لیدلی کله کله پر یو چا باندې سیزني او د هغه سیزن د کور د انسانانو سره هم تعلقي، د کور مشر هم په ولاړې ولاړې، د کور کشر هم په ولاړې ولاړې، او په کور کې هر څه نظام سره ګډوډي. وایي ځکه دا سیزن دی چې دا سیزن کې که موږ محنت او خواري نه وکاږو بیا داسې نه وي چې موږ پریشانه سو. نو روژه دغه رقم د عبادت یو سیزن راغلی ده چې الله تعالی په دې میاشته کې که سړی فرضي عبادت وکړي، الله تعالی په 80 باندې ورشماري. که سړی نفلی عبادتو کې الله تعالی یو نفلی په فرضي باندې وشماري. نو زموږ او ستاسو د عبادت یو سیزن دی چې په دې میاشته کې موږ په ښه طریقه باندې عبادت وکړو. د دې عبادت په خاطر به الله تعالی د 11 میاشتو چې کمزوري راسه سوې ده د هغې ټولې سبب خلاص کړي.
او در روان کال چې کمی میاشت دي که په دې میاشت کې موږ د خپل نفس کنټرول وکړو الله تعالی بر روان 11 میاشت د خپل نفس کنټرول نصیب کړي. زه عام طور وایم دا د عبادت یو موسم دی. تاسو لیدلی دې موسمونو کې یو موسم راځي، هغه د بهار موسمي، د پسرلی موسمي، هغه ډېر د خوشحاله موسمي، هغه ډېر د شایسته او د خوبصورتۍ موسمي، چې هر طرف ته وګورې شنګشتیا ده، چې هر طرف ته وګورې ګلان دي، چې هر طرف ته وګورې شایسته مرغان دي او شایستې اوبه بهیږي چې پای کې د سړي روح تازه کیږي. دغه رقم د الله تعالی د عبادت موسم بیا دغه دی چې په اسمانو کې ملائکې د مغفرت دعاګانې غواړي چې الله دې بندگانو ته بخښنه وکړه. په مځکو کې حدیث شریف دی چې مایان څومره په دې اوبو کې د هغې بخښنه غواړي، یا الله د دې امت بخښنه وکړه. په دې لارو کې خصمانان دي، په مځکو کې میږیان دي او په دریابو کې مایان دي. دا ټوله د انسان د مغفرت بخښنه غواړي. د الله تعالی د طرفه پر هر ځای باندې د مغفرت صداوي دي او د مغفرت ناری دي او د مغفرت اندازې لګیږي چې د انسانانو مغفرت الله تعالی په دې میاشت کې کوي. په دې میاشت کې الله تعالی د بنده سره دومره اسانی کوي چې کله سړی په دې میاشت کې بدی د خوب عبادت دی، چې کله په دې میاشت کې انسان د الله تعالی ذکر کوي او ذکر عبادت دی، او چې کله سړی د روژه مات وخت لراسي د بنده او د الله تعالی په مابین کې ډېر قرب او نزدېکت دي. حضرت موسی علیه السلام به د الله تعالی ډېر نیک پیغمبر و. هغې به د الله تعالی سره پر کوی تور باندې خبرې کولې او د الله ته به رقم غوښتنې کولې. یو ورځ د الله تعالی ته یا الله زما او ستا په مابین کې چې څومره نزدېکت دی، ایا ستا د یو بنده سره پر دې مځکه یو وخت دونه نزدېکت راځي؟ الله تعالی ورته موسی تا ته څه معلومه ده؟ زما او ستا په مابین کې چې کوم کلام کېږي، زما او ستا په مابین کې اوس 80,000 حجابه دي. لیکن د دې امت یو بنده چې کله د روژه مات پر وخت باندې ناست دی او دی لاس پورته کې یا الله وای زما د په خپل ذات او جلال قسمي که زما او د په مابین کې یو حجاب لا پاتې، زما او د په مابین کې دومره قرب او نزدېکت دی. نو ځکه دا سیزن دی او دا د مغفرت موسم دی او دا د عبادت ورځې او شپې دي. خلکو مه ضایع کوئ. د دې قدر هغه چا څه ورسې وپوښتئ چې کوم څوک په قبرونو کې پراته دي چې پر هغې د دې میاشتې څومره ارمان لري، هغې د دې میاشتې د عباداتو څومره افسوس لري چې دا میاشتې زموږ څخه څنګه تېرې سوې. نو زه وایم دا میاشته د الله تعالی د عبادت میاشته ده او په دې میاشته کې د الله تعالی رحمتونه راځي او د انسان دل او دماغ په هغې باندې آګاه نه وي چې د الله تعالی څومره رحمتونه پر د انسانانو باندې په ورځ کې راځي، په شپه کې راځي، په سهار کې راځي، په ماښام کې راځي. خو زه عام طور د دې متعلق یوه خبره کوم. زموږ او ستاسو په عقیده کې دا ده، زموږ او ستاسو فکر دا دی، د انسانانو سوچ دا دی، د انسانانو ګمان دا دی چې دا میاشته چې الله تعالی راولي د دې میاشتې مطالبه او د دې میاشتې خصوصیت دا دی چې سړی به د ورځې روژې نیسي، ماښام به تراویح کوي. بس زموږ او ستاسو فکر دا دی، زموږ او ستاسو ګمان دا دی لکه د عامو انسانانو په ذهنو کې دا خبره ده چې د دې میاشتې نور هیڅ نشته. زه دا منم چې دغه عبادات د دې میاشتې بهترین اعمال دي، لیکن د دې میاشتې زموږ او ستاسو څه غوښتنه صرف د غومره نه ده. دا میاشته زموږ او ستاسو څه یو څه نوره غوښتنه لري. هغه غوښتنه دا ده چې دې میاشته کې انسان د خپل پیدایش مقصد لره وګرځي چې انسان الله تعالی پر دې مځکه د څه دپاره پیدا کړی دی. انسان الله تعالی پر دې مځکه د عبادت دپاره پیدا کړی دی. الله تعالی قرآن کریم کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانانو جنات میں پر دې مځکه د عبادت لپاره پیدا کړي دي. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، الله وایي نه مې د تجارت لپاره پیدا کړي دي، نه مې د خوراک لپاره پیدا کړي دي، نه مې د کسب او د کار لپاره پیدا کړي دي، نه مې د دنیا د ضرورت لپاره پیدا کړي دي. ما پر دې مځکه انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي. او خلکو زه دا وایم چې دغه عبادت پر دې مځکه باندې ختم سي کې خلک نه و کې د الله په ذات مې قسمي که یو ژوندی سره پر دې مځکه باندې ژوند پیدا کړي. ځکه دا اسمان که ولاړ دی، دا مځکه که روانه ده ولاړه ده
او لمر کرا خیږي او سپوږمۍ که پر خپل نظام باندې ګرځي دا صرف او صرف د عبادت په خاطر چې انسانان پر مځکه باندې عبادت کوي او د مخلوقات ټول د الله تعالی د انسان د خدمت لپاره ټاکلي دي چې په کوم ورځ باندې انسان پر دې مځکه عبادت ختم کړي په هغه ورځ به د مخلوقات ټول خپل خدمت ختمي او چې په کوم ورځ مخلوقات او خدمت ختم کړي دغه ورځ ته قیامت ویل کیږي. نو دی ورځو کې د دې ورځو غوښتنه دا ده د دې ورځې مطالبه دا ده چې انسانان دې د خپل پیدایش اصلي مقصد لراسي او اصلي مقصد عبادت ته انسانان دی عبادت ته متوجه سي. بعض خلکو ته پر دې خبره لږ اعتراض پیدا کیږي لکه خاص کر چې کوم روشن فکر خلک دی هغه پر دې ډېر اعتراض لري. هغه وایي چې کله الله تعالی د انسانان د عبادت لپاره پیدا کول د دې انسانانو د عبادت څه ضرورت دا عبادت خو فرشتي په ډېر ښه شکل باندې ادا کوي. فرشتي کم بعضی چې پیدا شوي دي د ابتدا صدر انتها پورې په سجده کې دي بعضی په قیام کې دي بعضی په رکوع کې دي بعضی په قعده کې دي او د فرشتو دا رقم عبادت دی چې هغه د عبادت بغیر بل کار نه لري نه کولای شي. نو عبادت خو په ښه طریقه باندې فرشتوم کوي به انسانان د عبادت لپاره الله تعالی سره لپاره پیدا کوي لکه بعینه دا غسوال فرشتوم وکي چې کله الله تعالی ول انی جاعل فی الارض خلیفہ زپد امزکه کې یو سړی یو مخلوق د عبادت لپاره پیدا کوم فرشتو دستی اعتراض وکړي ولا تجعل فیها من یفسد فیها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ولت هغه خلق پیدا کوي چې هغه جنگونه کوي هغه به مړی کوي هغه به ویني توي وي هغه به فسادونه جوړي اے الله کستا عبادت مقصد عبادت خو موږ در هر چا په ښه طریقه کوو. دغه سوال په اول سر کې فرشتوم وکړي لیکن الله تعالی سورته قال انی اعلم ما لا تعلمون الله تعالی ورته چې په کوم څه باندې پوهیږم تی په هغه باندې نه پوهیږي. نو انسان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی دی لیکن فرشتي چې کوم عبادت کوي هغه عبادت الله تعالی ته هیڅ قدر نه لري. که الله تعالی ته خوش دی که الله تعالی ته قدر لري هغه د انسان عبادت دی ځکه د فرشتو عبادت جلا قسم عبادت دی. د فرشتو عبادت داسې دی چې هغه د عبادت بغیر بل کار کولای نشي. د فرشتو عبادت داسې دی لکه زموږ سا وهل او د سا بغیر موږ گزاره نه لرو د فرشتي د عبادت بغیر گزاره نه لرو. فرشتو لوجه ناراضي هغه د دې عبادت په خاطر باندې لوجه پر ځان نه تیری فرشتي ته تند ناراضي هغه د عبادت لپاره تند پر ځان نه تیری. فرشتہ جنسي قوت نه لري شهواني قوت نه لري هغه د عبادت لپاره دا تکلیف پر ځان نه تیری. فرشتي الله پیدا کړی د رقم دي د دې وسو استعداد هغه دی. د فرشتو عبادت ماول داسې دی لکه زموږ سا وهل نو ځکه د فرشتو عبادت پر فرشتو څه تکلیف نه راولي او چې کوم عبادت پر سړی تکلیف نه راولي پر هغه عبادت کوونکی هغه عبادت الله تعالی ډیر قدر نور کوي. فرشتو ته پر عبادت الله تعالی جنت نور کوي. بل طرف ته الله تعالی چې کوم انسانان د عبادت لپاره پیدا کوي دا جلا عبادت دی. انسان ولوجه لري لیکن د عبادت په خاطر باندې خپل نفس دباوي خپل الوجه برداشتي. انسان له تند راضي انسان د عبادت په خاطر باندې هغه تند برداشتي. انسان شهوانی قوت لري هغه د عبادت په خاطر باندې هغه شهوانی قوت هغه دباوي او هغه پر ځان باندې بوج راولي پر ځان باندې زور راولي. د انسان عبادت انسان ته مشقت ور کوي نو ځکه دغه عبادت الله تعالی خوښ دی او پر دې عبادت باندې الله تعالی انسان ته جنت ور کوي. زه د دې یو بل مثال تاسو ته پېښوم. یو سړی دی هغه پسترګو باندې وړوند دی هغه په ټوله ژوندۍ کې بد نظری نه کړي. اوس دا سړی هم د بد نظری څخه محفوظ دی. یو سړی دی هغه سهار او ماښام سترګې لري د هغې سره ټلیفون ورسره دی هغې په ښارو کې ګرځي هغې په بازارو کې ګرځي او سترګې بنا دي او سترګې بد نظري غواړي لیکن دی نه کوي بد نظري راوګرځي. دا سړی هم د بد نظرۍ څخه بچاو دی. اوس د دې دوه د بچاووالي په مابین کې د مځکې او د اسمان فرق دی. د هغې سړي چې په سترګو ړوند دی هغه چې بد نظري نه وکړه په دې بد نظري نه کولو کې پر هغه باندې هېڅ تکلیف نه راغلی د هغه بد نظري نه کول هېڅ ثواب نه لري. لیکن هغه سړی چې هغې بد نظري کولی سي او نفس یې تقاضا هم د بد نظرۍ کوي او نفس یې تقاضا د ګناه لري د هغې باوجود د خپل نفس بچاوي او دباوي او د ګناه څخه ځان راګرځي. د هغې سړي عبادت د هغې سړي بد نظري نه کول د هغې سړي دغه د الله تعالی خبره پر ځای کول دا د الله تعالی په دربار کې ډېر قدر لري.
خو ظاهرا دواړه د بد نظرۍ څخه بچاو دي. نو زکات د فرشتو عبادت جلا دی، زموږ او ستاسو عبادت جلا دی. الله تعالی موږ د دغه عبادت لپاره پیدا کړي و چې کله الله تعالی موږ د عبادت لپاره پیدا کړي، که چیرې الله تعالی موږ ته دا وایي چې د عبادت لپاره پیدا کړي، د سهاره صدر ماښامه پورې به بل کار نه کوي، عبادت به کوي. او د دې سره سره د ماښامه صدر سهاره پورې به پر سجده باندې پروت بل کار به نه کوي. ایا دا زموږ سره ظلم نه دی بلکې دا د الله عدل دی؟ خو الله پیدا کړي د دغه عبادت لپاره. او بل طرف ته الله تعالی زموږ سره سودام کړی دی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. دا زموږ ځانونه پر الله تعالی خرڅ شوي دي او الله تعالی د دې کامل عوض را کړی دی چې جنت تر کوم تی زما یاست. زموږ د الله سره ډېره وختي سودا سوې ده. نو چې زه الله د عبادت لپاره پیدا کړم او زه پر الله باندې خرڅ سویم، نو که الله ماته وایي د عبادت بغیر به بل کار نه کوي، دا د الله د طرفه زما سره انصاف او عدل دی. خو پیدا سوی د دغه دپاره. تاسو په دې ښار کې چې یو سړی یو ماشین یو څوک د یو شي دپاره پیدا کړي او هغه ذمواري په ده باندې ادا کوي، خامخا به یې ادا کوي، خو پیدا سوی د دغه ذمواري دپاره دی. لیکن الله تعالی ډېر کریم ذات دی. الله تعالی زموږ سره آسانی وکړه چې بندگانو د عبادت لپاره پیدا کړي یاست، لیکن زما د طرفه ازادي ده، بس په ورځې 5 وخت لمونځ کوئ او دغه رقم په کال کې یو ځل روژه نیسئ او یو ځل حج کوئ او یو څه عبادات یې راباندې کښېښول. دغه عبادتونه زما دپاره ادا کوئ. نور تی آزاد یاست که تجارت کوئ او که آرام کوئ، که راحت کوئ، که حکومت کوئ، که په هر شکل زندگی تیروئ، زما د طرفه تی ته ازادي ده. نو الله تعالی موږ ته ازادي راکړه او موږ او تاسو چې 11 میاشتې په ازادي کې تیرې کړې. د انسان مزاج عجیبه مزاج دی. هغه د الله تعالی د پیدا کېدلو مقصد ګه سره صحیح. موږ په تجارتونو کې داسې لګیا سو لکه الله چې پیدا کړي د تجارت لپاره. موږ د دنیا په ضرورتو کې داسې لګیا سو لکه الله چې پیدا کړي د دغه لپاره. موږ د دنیا په اشغال او په مصروفیتو کې ژوند داسې روان کړي لکه الله چې زموږ ګرځه پیدایش ته دغه لپاره کړي. هغه د الله عبادت، هغه د الله وعده، هغه د پیدایش مقصد، هغه د الله سودا کس زموږ د دماغ ووتل چې الله هغه 5 وخت لمونځ را باندې شوی په هغه کې ملا کمزوري را سره وانسوله. الله تعالی ډېر حکیم ذات دی. الله تعالی په حکمت په دې کې لري. الله تعالی دستي پر انسان باندې د انسان د راګرځولو دپاره یو څه سیزنونه راولي چې انسان په هغه سیزن کې انسان الله تعالی راګرځي، هغه خپل مقصد په یاد ولي. نو په هغه سیزنو کې الله تعالی د روژې میاشت راوستله. د روژې میاشت رااله د دې دپاره چې انسان برته عبادت ته متوجه سي، سهار او ماښام عبادت کوي، د ورځې او د شپې عبادت کوي. د کم مقصد د کم عبادت دپاره چې الله دی پیدا کړی و، دی برته هغه عبادت ته متوجه سي. او په 11 میاشتو کې چې د ده پر ذهن کم غفلت راغلی و، په 11 میاشتو کې چې د ده پر ذهن کم خیره راغلی وه، د 11 میاشتو کې د ده د الله سره څومره غفلت او لاپروایي راغلی وه، په دې میاشتو کې هغه غفلت او لاپروایي د دماغ ختم کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منبر ته خاته چې پر دې منبر یې پښه کښېښو برای امین ووایه. وروسته صحابه پوښتنه ځینې کوي چې د الله رسول امین دې پر څه باندې ووایه؟ ورته حضرت جبرائیل علیه السلام رالی، هغې یو 2 او 3 خبرې وکړې او هغې یو شرا او دعا وکړه، ما پر هغې باندې امین وکړې. په هغه شرا او دعاو کې یوه دعا دا وله چې پر کم امتي باندې د روژې مبارکه میاشت راسي او دی د 11 میاشتو غفلت د دماغ لرې نه کړي، د هغې امتي د تباهي او بربادي او هلاکت په نصیب جبرائیل دا شرا وکړه او پیغمبر وایي ما ورته امین. نو 11مه میاشت د دې دپاره راغلې ده چې په 11 میاشتو کې چې موږ کم په دماغ کې زنګ پیدا کړی دی او کمه میخیره پیدا کړې ده او کمه خرابي را سره راغلې ده او څومره په عبادت کې سستی را سره راغلې ده او څومره د الله سره لرېوالی کې را سره راغلی دی چې دغه ټولې خبرې ختم کو، هغه زنګ ختم کو، هغه ګناه ختم کو او په دې میاشته کې الله تعالی ته متوجه سو. په دې میاشته کې الله تعالی د انسان مغفرت په ډېره اسانه طریقه کوي. ځکه دې میاشته کې پکار دا دی د ورځې اکثره حصہ او ډېره حصہ
او در ډیره حده پورې سړی عبادت ته متوجه سي د شپې عبادت ته متوجه سي د ورځې روژې د شپې تراویح سهار او ماښام په عبادت کې زندگی تیرول او د عبادت سره تعلق ساتل او ځان داسې جوړول چې زه پیدا سوی د دغه عبادت لپاره یم او زه به دا ورځ او شپه په دغه رقم عبادت کې تیروم ولیکن زه به تاسو ته یوه خبره وکړم عبادت خو د دې میاشتې مقصد دی لیکن زموږ معاشره ته چې زه ګورم د عبادت څخه مخکې زموږ دپاره یو بل قدم ضروري دی هغه قدم زموږ دپاره دا ضروري دی چې په دې میاشته کې کم از کم موږ د ګناهونو څخه د خپل ځان حفاظت زموږ معاشره کې چې د انسانانو مزاج څومره آزاد او مختصوی دی ژبه څومره آزاده او مختصوي ده سترګې څومره آزادې او مختصوي دي دغه رقم غوږونه څومره آزاد او مختصوي دي او زندگی څومره آزاده او مختصوي ده دې میاشته کې د دغه ورځو د دغه اندامو حفاظت د ګناهو څخه په خدای قسم هم در تلاوت ضروری دی په خدای قسم هم در نفلو ضروری دی هم در وظیفو ضروری دی هم در ډیرو نفلي لمانځو ضروری دی چې سړی په دې میاشته کې خپله زندگی د ګناه څخه محفوظه کړي 11 میاشتې چې دی د غم د فیسبوک او د دې په بدنظري باندې موږ مبتلا یو کم سے کم په دې یوه میاشت کې دې ته کل پوره چول چې زه به تا نه ګورم د خپلو سترګو حفاظت کول 11 میاشتې چې موږ ژبه څومره آزاده او مخته کړې ده په دې میاشته کې هغې کنټرولول او 11 میاشتې چې موږ زندگی څومره آزاده عادت کړې ده هغه زندگی را کنټرولول یو صحابي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي چې من نجات او خلاصون په څه کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په دې میاشت کې 3 کار وکړه بس ته د جهنم څخه نجات پیدا کړي ورته اول کار دا وکړه املک علیک لسانک دا ژبې ته جله ور واچو دا ژبه آزاد مه پرېږده پیغمبر علیه السلام وایي هل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم دا انسانان چې څومره ډیر په جهنم کې لویږي دا اکثره د ژبې د تیزۍ په خاطر الله تعالی بنده ته بنده جعلت لك لسانا ما ژبه درکله وجعلت علیه بابا پر دې مې دروازه ټاکلې ده دا شونډانې دروازه ده فانطق بلسانک ما احللته لك په دې ژبه په دې میاشته کې هغه خبرې وکړه چې درته حلالي و الا فاغلق عليه الباب که درته روانه وي پر دې ژبه د دروازه پر بنده که بس نو هغه صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوه نسخه دا ورښیي چې املک علیک لسانک د خپله ژبه په کنټرول کې واخله موږ او تاسو چې په مجلسو کې کښینو موږ او تاسو چې د خلکو سره پر تبصرو باندې کښینو یو مجلس چې د هغې مجلس کې غیبت هم راځي په هغه مجلس کې بهتان هم راځي په هغه مجلس کې د مسلمان د لازاري هم راځي په هغه مجلس کې پر حالاتو باندې غلط تبصرې هم راځي په خدای مې د قسم که الله د هغه یو مجلس حساب را سره وکړي لا به موږ د هغې په بدره کې ماخوذه سو او د هغې په ذریعه به موږ د جهنم څخه ازادي نه کو پیدا نو اولنی عمل چې صحابي پیغمبر علیه السلام ته من نجات زه به څه کوم په دې روژه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته املک علیک لسانک پر دې ژبه باندې کنټرول راوله بس ان العبد لا يتكلم بكلمه پیغمبر علیه السلام وایي ته خو کله یو خبره وکړي ولا يهوي بها بالا پزړه کې دې نه راوګرځي چې ما نو څه وویل ما خو یې مسخره وکړه سمې خبره وکړه پیغمبر علیه السلام یلقی بها فی جهنم ابعد ما بین المشرق والمغرب په دیوی خبرې په خاطر الله تعالی دا بنده د جهنم داسې کندې ته ورغورځي چې د هغې سر پای د مشرق او د مغرب سره ډېر لري ته کله وایه چې ما خو یې مسخره وکړه ته خو ما اسې یو خبره وکړه ته به وایه چې ما خو په دې کې څه ونه ګڼل ته به وایه چې ما خو په دې کې د چا څوک په نیت کې نه ما اسې یو خبره وکړه لیکن الله تعالی د یوې خبرې په خاطر کله کله دومره ناراضه سي د دغه خبرې په خاطر پیغمبر علیه السلام وایي دی د جهنم داسې کندې ته وروغورځي چې د هغې سر و پای د مشرق و مغرب سره ډېر ځله لري نو د ټولو څه مخکې اولنی عمل املک علیک لسانک په دې میاشته کې ژبه کنټرولول او دویم ولیسع بیتک زندگی د کور په کونج کې تیرول
په دې میاشت کې ډېر مجلسو له نه ورتلل، ډېرو محفلو له نه ورتلل او په ډېرو مجلسو کې ګډون نه کول او د ډېرو خلکو سره نه کښېنستل، دا پټو پر ځان باندې اچول، داسې خاموشه ګرځېدل، لکه سړي چې پرهیز نیول، لکه سړي چې یو پرهیز او یو د یو شي څه یو چا پرهیز کړی نو ولیسع بیتک، زندگی د کور په کونج کې تیره کړه. او درېمه خبره پیغمبر علیه السلام ورته وبکی علی خطیئتک، چې په 11 میاشتې کې څومره ګناه سوې ده پر هغه ګناه باندې خدای ته ژړه. د یو صحابي د پیغمبر علیه السلام څخه د دې میاشتې د دستور پوښتنه کوي چې په دې میاشت کې زه څه وکم. پیغمبر علیه السلام 3 کار ورته ښیي، یو پر خپله ژبه باندې کنټرول راوستل، او دویم زندگی په تنهایی او د کور په کونج کې تیرول، او دریم پر خپل ګناهونو باندې الله تعالی ته ژړا کول او د خپل ګناهونو د الله تعالی څخه مغفرت غوښتل. همیشه چې دعا کوي په دعا کې الله ته د ژړا شکل جوړوه. پیغمبر علیه السلام وايي ما من عین الا ويخرج عنهم الدموع، کچېره په یو سترګو کې وښکي پیدا سي او هغه و ان کان مثل راس الذباب، د مچ د سر غوندي وښکي، ثم يصيب حر وجهه، دا د مچ د سر قدر وښکه د مخ ته راشوسي، الا حرم الله عليه النار، الله تعالی پر دې مخ باندې جهنم حراموي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې د الله تعالی د رحمت څخه ډېره لري خبره ده چې د سړي مخ په جهنم کې نه، نور بدن په جهنم کې، چې پر مخ باندې الله جهنم حرام کوي، پر ټول بدن حراموي. نو یو خبره زه دا درته کوم د نوجوانانو ته چې په دې میاشت کې د ګناه څخه د خپل ځان حفاظت کول او د ګناه سره ګرځېدل او د ګناه څخه د خپل ځان په دې شکل باندې فریض کول چې د سړي زندگی په ګناه کې نشي تیر. لیکن زموږ پر معاشره باندې عجیب افسوس دی. زه په خدای قسم دا خبره کوم که دا مې عقیده ده دا خبره به چې کومه میاشت الله تعالی د رحمت را ګرځولې د موږ د لعنت میاشت ګرځو. زه کله کله ماخستن د یو ځای څخه ناوخته راځم، نو چې په عام ورځو کې په دې ښار کې راځم، په دې ښار کې خاموشي د یو سره، لیکن د روژې په میاشت کې کله زموږ ختمونه یې ناوخته راځم، په دې ښار کې تاسو لیدلي خلک څه کوي چې د ټوله شپه پر دې چوکو باندې چکی روانې دي، کرمبوډونه روان دي، عباسیات روان دي، لغویات روان دي، صرف د شپه ویښه تېروي چې سبا بیا دی ورځ د پرده باندې په خوب کې اسانه تېره سي. په نورو ورځو کې موږ دومره ګناه نه کوو، په دونو ورځو کې زموږ په ښارو کې دومره لهو لعب نه کېږي، په نورو ورځو کې موږ د الله تعالی دومره لعنت ته نه ورشوه کېږو لکه د روژې میاشته چې د رحمت میاشته ده. زه هغې باندې زه کله کله د ستاسو پر سړک باندې به راتېرېدم، د ستاسو پر سړک به ماخستن دلته خلک پر ناست، مال ما خو په ټوله کال کې نه دي لیدلي، لیکن چې هغه د رحمت میاشته راله چې الله تعالی سما او دنیا ته راشوسو چې زه ستاسو مغفرت او بخښنه کوم، او په دې وخت کې موږ په دغه دنده ورته اخته سو. نو زکات د ټولو څه مخکې پر خپل عمل باندې زندگی کول دا میاشته د الله تعالی د رحمت ده. په دې میاشته کې الله تعالی د بندگانو بخښنه کوي او په دې میاشته کې د الله تعالی د بندگانو سره ډېره مینه او همدردي. نو دا میاشته د رحمت میاشته د خدای په خاطر د لعنت میاشته نه جوړول چې نوجوانان د خلکو په کوټو کې سره ناست، څوک ټوله شپه پر پتو باندې وي، څوک ټوله شپه پر کرمبوډو باندې وي، او څوک ټوله شپه پر غلطو مجلسو باندې وي، څوک ټوله شپه د فیسبوک پر د ټلیفون پر پروګرامو باندې وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې داسې خلک دي کم من صائم لیس من صیامه الا الظمأ، زما د امت ډېر روژاتیان داسې دي چې مازدیګر د تندې بغیر بل یو شی نه ورپاته بس. وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر، ډېر خلک داسې دي د شپې تراویح کې، لیکن د هغې تراویح په عوض کې دې غریب ته د بدخوابۍ بغیر بله ګټه ورپاته نه سو. که پیغمبر علیه السلام وایي من لم یدع قول الزور، چې سړی درواغ نسی ویلی، سړی درواغ نسی پرېښولی، فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه، الله دې ته نه دی مجبوره خوراک او اوبه مه پرېږده. دا معنا چې د خوراک او اوبه پرېښول هېڅ معنا نه لري. نن موږ روژې نسو، تاسو ګورئ روژه څه ته وایي، موږ خوراک پرېښی دی، خوراک حلال کار دی، موږ اوبه پرېښی دي، اوبه څښل حلال کار دی، او موږ نور خواهشات پرېښي دي، نور خواهشات په حلاله طریقه باندې حلال کار دی.
حلال می پریښي دي لیکن ټول ورځ پر موږ باندې په غیبت کې تیر شي، ټول ورځ په بد نظری کې را باندې تیر شي، او ټول ورځ په غلطو مجلسو کې را باندې تیر شي، او ټول ورځ په غلطو محفلو کې را باندې تیر شي، او ټول ورځ په غلطو نظرو کې را باندې تیر شي. نو دا به څنګه روژه چې هغه حلال کارونه سړی پرېښول او په حرامو کې راغلی. زکات د روژې د ټولو څه مخکینی عمل دا دی خلکو 11 میاشتې آزاده تېره سوي آزادې تېرې سوي دي د خدای په خاطر دا یوه میاشت کنټرول کړئ. نن زموږ پر دې ښار مشکلات دي، نن زموږ پر دې وطن مشکلات دي، نن زموږ پر دې ولس مشکلات دي. زه به قسم درته واخم که په دنیا کې بل عوض ته هغه زما او ستا خپله بدعملي ده، زما او ستا ګناه ده. دا د الله تعالی د طرفه فیصله ده چې انسان په کم عمل کې راسي الله تعالی د هغې عمل سزا بنده ته ورکوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی، غالبا د ابن ماجه حدیث دی، حضرت عبدالله ابن عمر را نقل کړی دی. هغه حدیث حضرت عبدالله ابن عمر حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را نقل کړی دی چې کله په امت کې مشکلات راسي الله تعالی هغې امت ته سزا ورکوي. په هغې کې اول دا لیکلی دی چې کله په امت کې بې حیایي راس الله تعالی په هغې امت کې داسې بیماری پیدا کوي چې د دوی پلرو او نیکهګانو بې نمونه نه یې اورېدلي. نن زموږ او ستاسو حیا په کوم شکل، زموږ او ستاسو نارینه په کوم شکل زندگی تیری، زموږ او ستاسو د کورو زنانې په کوم شکل زندگی تیری، زموږ او ستاسو نوجوان نسل په کوم شکل زندگی تیری. دا هغې وجه دا ده چې په موږ کې داسې بیماری دي، کله وایي کانګو وایرس، کله وایي کرونا وایرس، کله وایي ایډز دی، کله وایي اوس داسې بیماری پیدا سوي دي چې په خدای قسم سیزدانانو ته نور معلومېږي چې اوس پر دې نوم پرېږدو. حالانکه زموږ پلرو دا نه و اورېدلي، زموږ نیکهګانو دا نه و اورېدلي، زموږ مخکینی انسانانو دا نه و اورېدلي، زموږ مخکینی قومونو د دې نومونه نه و اورېدلي. د هغې وجه دا ده چې په موته کې د حالات خراب راغلو. نن د امت انسانان زه خو دا درته وایم چې دغه زموږ چې کوم بوډۍ زنانې تېرې سوې زموږ مندې او زموږ قریبانې دي، زه پر دې میراب ناست یم، په الله دې مې قسم دا مې عقیده ده چې دا جنتیانې وي چې څومره د ځان حفاظت کوئ، چې څومره د خپل کور خدمت کوئ، چې څومره زندگی په پاک دامني کې تېروله او چې څومره زندگی په حیاداري کې تېروله. لیکن د امت په نوي نسل تاسو خبر نه یاست. د امت په نوي نسل هغه څوک خبر دي چې د خلکو د هغې سره رابطې چې د امت نوی نسل پر کومه تباهي باندې روان دی. هغه زموږ بوډۍ عجیبه دي. زه به یو مسخره درته وکړم. یو ورځ د حج په سفر کې پر دوبۍ باندې زموږ لږ انتظار و، نو هغې سره دا زموږ سره د دې علاقې بوډۍ زنانې را سره وې، د مندو په شکل هغې اجاڼۍ وې، حج ته روانې وې. هغې چې د دوبۍ په ایرپورټ کې کښېنستې لا به یې مخ ته پړونې داسې نیولی و چې هغه زنانو ته یې وکتل د چا پر بدن کالي نه و، د چا بدنونه لڅو، د چا سرونه، د چا اندامونه، د چا پښې لڅې وې، د چا د بدن. هغه یو بوډۍ زنان ما ته وایي زویه وایي دا اوس لیونۍ دي که څه کوي چې دا کالي یې غورځولي، دا اوس لیونیانې دي که چې دا کالي یې غورځولي. ما ویل یا لیونیانې نه دي، دا اوس پیشن دي. وایي هله پیشن د دوی سر وخوري. نو زموږ د امت زنانې او زموږ د امت انسانان دا جنتیان ولو. نو ما دا خبره کوله چې کم مشکلات موږ ته راپېښ دي هغې د خپل عمله سره پېښ دي. چې کله په موږ کې د حیا کمی رالی نو بیا الله تعالی په دې امت کې مشکلات د بیمارۍ کښېښول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله په امت کې ناپ و تول خراب سي، دکاندار چې شی خرڅوي عیب یې پټوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من باع عیبا ولم یبینه، چې سړی عیبجن شی خرڅ کړي او بیان عیب یې ښکاره نه کړي، د الله تعالی در مرګه پورې د الله تعالی در لعنت او در غضب دا دکاندار لاندې دی. اوس خلک اسلام دا وایي چې کله عیبجن شی خرڅوي نو عیب یې ښکاره کوي او موږ په قسمو باندې د هغې عیب پټوو. نو ځکه الله تعالی پر موږ باندې ظالم حاکم. پیغمبر علیه السلام وایي چې په امت کې دغه ظلم روان سي چې هغې کله د شي عیب خراب پټوي او شی تاواني خرڅوي او په ناپ و تول کې کمزوري کوي، نو الله تعالی پر هغې باندې داسې ظالمان حاکمان مسلط کړي چې بیا د ده زندګي هم ډېره په تکلیف وي، بیا د ده ژوند ډېر په تکلیف وي، بیا د ده اولاد غیر محفوظ وي، بیا د ده مال او دولت ډېر محفوظ وي، بیا په هغه علاقه کې دی د ارام او د سکون شپې پر ده باندې حرام وي چې دی نسي تېرولی.
نن په موږ باندې دغه سوې ده، نن پر دې وطن باندې، پر دې مځکه باندې، پر دې خلکو باندې څومره سختي ده. لارې د رزق ورباندې بندې دي او ستړیاوې د دوی په نصیب دي او بدامني د دوی په نصیب ده. یو سړی په خپل کور کې محفوظه نه دی، یو سړی په خپل تجارت کې محفوظه نه دی، یو سړی په خپل زندگی کې په سکون او په آرام نه دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې موږ په خپله زندگی خرابه کړې ده. د دنیا زندگی مې هم ستړې ده او د دې څه وروسته د آخرت زندگی هم ستړې راته ګوري. علامه قرطبي، امام قرطبي رحمه الله په تفسیره کې واقعه را نقل کړې ده. او یو سړی په بغداد کې سهار راغلی چې ګله دکاندارۍ له راغلی چې دکان اخلاص کوي، برای دا د دکان پله د ترازو پله یې راواخسته، پر دې سړک باندې د مځکې ووهله، یو غټ کاڼی راواخسته، وی کوټله دکانداران ورباندې راټول سو. سړی ته اوس لیونی شوې که څه پېښه شوه؟ دا خو ستا د بچانو روزي ده، دا خو ستا د بچانو رزق دی، دا خو ستا د دکاندارۍ او سامان دی، دا دې څه دپاره وکوټی؟ دغه سړي په سترګو کې اوښکې راغلې. ول نن زموږ په کلي کې سهار ماښام یو سړی وفات کېدی چې کله به سړي کلمه ورته ویله د شهادت ده بول نیسم ویلی، د هغه خلکو په پوښتنه جمع که د کور انسانانو چې ولې نسې ویلی؟ ول زما په ستوني کې زما د ترازو هغه پله ولاړه ده چې په کومه تله ما غلط تلل کول، چې کوم غلط عمل سړی کوي په خدای قسم پر حالت د زکندن سړی کلمې ته نه پرېږدي. او زما په ستوني کې زما د ترازو هغه پله ولاړه ده چې په کوم ترازو باندې ما غلط تلل کول. نو ځکه زه تاسو ته دا وایم چې د خدای په خاطر زندگی د ګناهو څخه محفوظه کړئ. د روژې میاشته ده، په عبادت کې تیره کړئ. د ورځې روژې ونیسئ، د شپې تراویح وکړئ او د خپل کشران را وګرځوئ، په خپل کور کې آرام کړئ. مې د بل بازارو تور پرېږدئ، مې د بل بیټکانو تور پرېږدئ، مې د بل غلطو محفلو تور پرېږدئ او مه په خپله باندې ورځئ. دا یوه میاشته دا د کور په کونج کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تیره کړئ. زما دا عقیده ده چې یو سړی دا یوه میاشته تیره کړي او بغیر د ګناه څخه تیره کړي، بیا که یو نفلي عبادت نه وکړي، یوه سپاره تلاوت نه وکړي، یو رکعت نفلي لمونځ نه وکړي، لا دا سړی مبارک دی او دا روژه مبارک ورباندې تیره شوه چې زندگی یې د ګناه څخه محفوظه کړه. او که د شپې ته تراویح د تراو بعد بیا ستا چکی و محفلونه دي او سهار روژه ده، د خدای په خاطر زه دا وایم چې دغه روژه سړي ته ډېره ګټه نه کړي. یو سړی دی مفتي صاحب له ورغلی چې مفتي صاحب ما درواغ هم وویل، روژه مې هم ویوله. او پیغمبر علیه السلام وایي من لم یدع قول زور، چې سړی درواغ هم وایي د هغې روژه څه ګټه نه لري، روژه دې نه نیسي. وایي زما روژه څنګه سوله؟ نو مفتي صاحب خو به خود دا درته وایي چې ستا روژه صحیح د غاړې دې خلاصې دي، لیکن چې په روژه کې کم نور دی، کم برکت دی، په روژه کې د الله د طرفه د انسان سره کم رحمت دی، د هغه نور و برکت و د رحمت سره سړی بې نصیبه پاتې شي. نو خپله زندگی په کنټرول کې کول، خپله ورځ په کنټرول کې تیرول، خپله شپه په کنټرول کې تیرول، چې یو ځای د وعظ مجلسي هغې له د زده کړې په نیت باندې یو څه قدمونه خوارول او په هغې کې شرکت کول، دا د عبادت میاشتې دي او په دې میاشته کې عبادت خپلول او د ورځې اکثریت ورځې په عبادت کې تیرول. او انشاءالله د مازدیګر د لمانځه بعد به موږ دلته یو ګنټه قدر د روژې پر فضایلو باندې خبره کوو او دا به زموږ او ستاسو د خیر او د برکت مجلس وي او د هغې څه وروسته به دعا کوو او په دې کې به انشاءالله د الله تعالی د طرفه ډېر برکتونه وي. نن اوله ورځ ده، بس دغه هم به پر دې باندې کفایت کوو. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ روژه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. یا الله دې روژه کې که زموږ څه کمزوري و کمی کېږي، خدایه موږ ته مغفرت و معافي نصیب کړه. یا الله د روژې اول مازدیګر دی، اولنی مازدیګر مغفرت کېږي، خدایه نورو مازدیګرو ته مې مه اړوه، خدایه په اول مازدیګر مې مغفرت وکړه. خدایه ګناهګار انسانانو ستا دربار ته مو د امید لاسونه پورته کړي دي، خدایه زموږ لاسونه خالي مه راوفسوه. خدایه زموږ زندگی په دې میاشته کې د ګناهونو څخه محفوظه کړه. خدایه صغیره و کبیره، پټ و ښکاره چې څومره ګناهونه راسه کېږي، خدایه زموږ مغفرت وکړه.
خدا دې میاشته کې زموږ زندگی د ستړو د امتحانو د فتنو څخه وساته ظاهري او باطنی چې څومره فتنې راځي خدا دا غي ټولو څخه زموږ حفاظت وکړه خدا زموږ د کورونو حفاظت وکړه خدا زموږ د بچانو حفاظت وکړه خدا زموږ د قریبانو حفاظت وکړه خدا د ټول امت مسلمه حفاظت وکړه یا الله دې میاشت کې چې کم څوک بیماران دي په کورو کې بیماری دي هسپتالو کې بیماری دي خدا بیمارانو ته شفای کامل عاجل ورکا خدا د غي علاج د اسمانو د عرش سره واستوه خدا د غي په بیماری باندې د غي قریبان مفرشانه کوا خدا ټول انسانانو ته روغ صحت او روغ بدنونو ور نصیب کا چې څومره انسانانو مشکلات لري پریشانی لري خدا ته د هر چا مشکلات او پریشانی در معلومی دي خدا ته د دې میاشت په برکت زموږ مشکلات او پریشانی ختم کا خدا موږ کمزور مخلوق زموږ سره د اسانی معامله وکا خدا موږ په مشکلاتو کې ما اچو موږ په پریشانی کې ما اچو خدا د امتحاناتو می وساته خدا د مشکلاتو د ستړیاو سم وساته چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه د خدا د غیبی خزانو سره ورپرکا خدا د اسمان د خزانو سره ورپرکا خدا د عرش د خزانو سره ورپرکا چې کوم انسانان د قرضونو در بوج لاندې دي خدا مبارک میاشت ده د فراخي میاشت ده خدا د رحمت میاشت ده خدا د قرضونو د بوج سه انسانان خلاص کا خدا زموږ رزقونه زیات کا چې کوم څوک د رزق پریشانی لري خدا د رزق لار اخلاص کا خدا زموږ پر دې سیمه چې کوم استړیا د خدای ته د استړیا ختم کا خدا زموږ باندې د رزق ذرایع را تډیری کا د رزق دروازې را تخلاص کا خدا زموږ د امتحان تاب نه لرو خدا موږ سره د اسانۍ معامله وکا چې څومره مجاهدین جهادونه کوي خدا جهادونه قبول کا د فلسطین د مسلمانانو د غزې د مسلمانانو چې غواوره خدا په هغې ته په خپل وطن کې د عزت او د سکون زندگی ور نصیب کا چې څومره مبلغین تبلیغونه کوي خدا تبلیغونه قبول کا چې څومره علما محنتونه کوي خدا محنتونه قبول کا چې څومره صوفیای کرام مجاهدې کوي خدا مجاهدې قبول زموږ مور فلار او زموږ قریبان خدا په قبرو کې پراته خدا ته قبرونه جنتونه کا د روزه مبارک میاشت د خدا په قبرو کې اسانی راولا خدا په قبرو کې د جنت نعمتونه ور نصیب کا خدا د قبر زندگی د دنیا د زندگی سره ورته آسان کا خدا حساب او کتاب د قیامت ټول حالات ورته آسان کا خدا زموږ د مرګ بعدم زموږ سره د اسانی معامله وکا خدا د روزه کې مې بخښنه وکا خدا د غصې په غفلت کې مر باندې تیروا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.